حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په دا بعضو مسجدانو کې نو چې د مقصد ته ورسو نو په شاته خلک ولاړ ناوخته راغلي نو چې سلام وګرځېږي د خلکو تلواري وځي نو اوس دلته تېرېدل دا څنګه دي؟ محترمه غاړې بندېږي. فقهاء کرام یو حیله ذکر کوي، وایي که یو سړی پر خره باندې یا پر بل شي باندې سپور وي یا څوک لمونځ کوي نو دی دې راشواسي هغه د لمونځ کوونکي وخواته د خر کې دی دې تر خره شاته تېر سي نو خر به ستره واقع سي نو دی بیا په دې تېرېدلو سره نه ګناهګاره کېږي. نو دغه رنګه که د سړي سره لکړه وي او د سړي سره پټو دسمال هغه د مخ ته داسې ورته ونیسي تر تېر سي نو بس غاړې د ده نه بندېږي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 104. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.